بسم الله الرحمن الرحیم. نن زه تاسو ته راځم د بینک ټرانزیشن فارمولې باندې تاته کار کوم چې بینک ټرانزیشن څنګه جوړیږي. د دې لپاره زه راځم دلته رایټ کلیک کوم، انزرټ یو شیټ نوی راوړم او دا شیټ دې خوا ته انتقالوم. دې باندې ډبل کلیک کوم، لیکم چې بینک ټرانزیشن فارمولا. ټول نمبر راغلم، دلته زه لیکم، دا سیلونه سلیکټ کوم، بولډ لیکم چې کابل بانک. دا د سایز غټوم، داسې بارډر ورته ورکوم. ښه، او د هغه نه لاندې راځم دلته لیکم، داسې دا ټول سلیکټ کوم، دا سیلونه مرج کوم، لیکم transaction for the year for the months of ځکه کال نه months راځي، months of مثلا کومه میاشت ولیکم پکې اپریل به ولیکو، زه اپریل، انټر. دا به همداسې بارډر ورته ورکړو. دلته لاندې زه راځم لیکم، دا سیلونه ټول داسې سلیکټ کوم، داسې بارډر ورته ورکوم. دې ځای کې راځم لیکم کسټمر نیم. بعضې ځایونه بانکونه یې لیکي او بعضې نه لیکي. ټرانزیکشن کې دا شیان زیات استعمالیږي. بعضې بانکونه دا نوم لیکي کسټمر نیم، بعضې نه لیکي، خو ضروري خبردار چې وی لیکي. بل لیکم اکاونټ نمبر، ورپسې موږ سره کیش ان دی، ورپسې موږ سره کیش آوټ. دا تشریح کوم زه تاسو ته، خیر صرف ورته وګورئ. هغه نه وروسته زه راځم لیکم چې بیلنس یا ریمین. بعضې کسان ورته بیلنس وایي، بعضې ورته ریمین وایي. بل ورپسې موږ سره پاتې شو ډیټ، ډیټ مو لیکو. دې ته دا بارډر به د دې نه لرې کړم، دا به سیف کړم. دا ځای سلیکټ کوم، داسې بورډ سنټر ته راوړم. ښه، اکاونټ نمبر صحیح ده، دا هم صحیح ده. ښه، دا دې په دې اوس څه کوم، اول دغه ځای هم لږ زر صحیح کړو چې دا هم داسې ګډوډ غوندې شوی دی. کلیر فارمات، دونه سیلونه به سلیکټ کوم، بولډ مرج، او دا به هم څه چلو کوم، دې خوا ته به یې راوړم. صحیح شوه، اوس صحیح شو. او دې ته بارډر داسې ورته ورکړم، او دې ته به هم بارډر ورکړو. دا ښه، اوس دلته زه راځم لیکم دې ځای کې مثلا موږ سره کسټمر دی بلال نومیږي، بلال. د ده د اکاونټ آی ډي څه دی؟ بي 9001 A. لکه دا د دوی د هغه آی ډي شو. مثلا فکر وکړه، بي 9001 I، دا د دوی موږ سره اکاونټ نمبر شو. هر یو کس ځان ته مختلف اکاونټ نمبر لري، خو داسې فکر وکړه چې دا اکاونټ نمبر شو، ما ځان له ولیکو. صحیح شوه؟ همدار اکاونټ نوم که د وم لیکه که وم نه لیکه فرق نه کوي، خو دا خو ما تاسو ته ولیکو، خو مختلف اکاونټ نمبر یې موږ سره. نو دا که چیرې تاسو دا ټرانزیکشن یو کس لپاره جوړوئ، نو بیا اکاونټ کسټمر نیم ته ضرورت نشته دی. نو زه څه کوم، دا رایټ کلیک کوم، ډیلیټ ته لاړم، انټایر کالم یې ډیلیټ کړه، ځکه اوس موږ یو کس لپاره د اکاونټ جوړو، نه هیڅ ضرورت دی ته نشته دی. دلته ځای لیکم بیا کابل بانک، هغه شو. صحیح شوه؟ نو چې یو کس لپاره دا جوړو، دې ته ضرورت نشته. هلته دا بیا ځای لیکم، هغه بل ډیلیټ شو موږ نه. transaction oh god for the months
the month of June. دا مو ولیکو. بس دا ټول د یو کس اکاونټ نمبر دی B 9912G. صحیح شوه؟ دا اکاونټ نمبر دی. خو دا کس اوس موږ سره روزانه راځي، بعضې پیسې بانک کې تحویلوي، بعضې پیسې وباسي، بعضې وخت پیسې راوړي بانک ته، بعضې وخت پیسې څه کوي بانک نه اخلي. نو اوس دا موږ معلومول غواړو د دې میاشتې او د بلې میاشتې ده. لکه مثلا یو پیر دا کس راغی 100 روپۍ بانک کې ورکړې، تحویل یې کړې، صحیح شوه، او یو بیا وروسته راغی 50 روپۍ بېرته ویستلې. اول خو دا ریمین فارموله څه شی دی؟ ریمین کې به داسې کار وکړئ چې مساوي به ولیکئ تاسو، د کیش ان نه به واخلې څه چل به وکړي ماینس پکې کیش آوټ، یعنی کوم پیسې چې موږ ته راغلي دي نه به ماینس کې کیش آوټ څومره موږ هغه سینټر کلیک دا موږ سره ریمین یا بیلنس پاتې کېږي اخره پورې. دیجې پورې به راشئ کنټرول ډي به کلیک کړئ، سنټر ته به دا راوړئ. دا موږ سره د دې کس ریمین دي. ډیټ به مو ورته ولیکئ چې مثلا اول د اول 2011. بیا دلته راغی دا ډیټ خو به زه ورته ولیکم، خو دا به تاسو ما روزانه ډیټ لیکئ هلته. خو زه څه کوم، زه دا ټول یو ډیټ لیکم، اول د اول 2011. دلته راغی دا بل کس موږ سره بل بیا راغی مثلا 500 روپۍ راته راکړې او 300 روپۍ بیا بل ورځ بېرته راغی کیش آوټ یې کړې، یعنې دونه کیش یې ان کړو دونه موږ نه آوټ شو، دونه یې واغست. یا همدارنګې مثلا دلته وروسته بل وخت راغی که نه 400 روپۍ 200 روپۍ نور یې واغستلې کیش آوټ، کیش ان یې نه کړو، کیش آوټ پیسې یې داخل نه کړې او پیسې څه کړې یې وړلې. اوس باید دا مونږ ته معلوم شي چې یاره دا کس ټول مونږ سره 100 روپۍ ټول 100 روپۍ مونږ سره ان شوي ده او 100 آوټ شوي دي. دې دپاره دلته راځم لیکمه دې ځای کې دلته ولیکو که دلته فرق نه کوي ورته ولیکه چې ټوټل اماونټ، بس دلته ټوټل ولیکه، ټوټل چې د ولیکو دلته به راشي ولیکي چې ټوټل کیش ان یا اماونٹ ان فرق نه کوي، که کیش ان لیکي او که اماونٹ ان لیکي. زه لازم لیکم ته چې یاره کیش ځکه چې هلته مونږ بره کیش لیکل نو کیش ان لیکم پکې کیش ان. دلته لیکم چې ټوټل یا نیټ کیش آوټ څومره مونږ ته ان شوی دی او څومره مونږ نه آوټ شوی دی. بره لاړم که داسې ویل نو بیا څه لیکو داسې بورډ مې کړو. او خدای کنټرول زیټ مې کې څنګه ښه داسې بارډر مې ورته ورکړو. دلته زه راځم لاندې لیکم بیلنس یا ریمین. ثبت مې کړ. دې ځای کې ټوټل کې راځم لیکم کیش ان کې خدا معلومدار خبره مساوي سم ورته ولیکئ او دا ټول کیش ان بره څه کوي دا د سلیکټ قوس بند انټر. همدارنګه کیش آوټ کې مساوي سم به ولیکئ، هماغه فارموله ده، ټول کیش آوټ به راوړئ قوس بند انټر کلیک سنټر ته راوړه دا بورډ دا به داسې یو رنګ مو ورته ورکړو. صحیح شوه؟ دا مونږ سره کیش ان دی او دا مونږ سره کیش آوټ دی. دلته لیکو مساوي سم ټول دا ریمین یا هغه اخلو پکې بیلنس انټر سنټر. صحیح شوه؟ دا د دې میاشتې. اوس د بلې میاشت به هم جوړول غواړو که نه، جوړول غواړي که نه غواړي. دلته یو پیچې لیکم زه دا زوم یې لږ زره کموم چې یو ځای کې کار وشي که نه تاسو ته معلوم شي پوه شي پرې. همدا مې ټول د سلیکټ ټول کاپي مې کړه دلته مې پیسټ کړه پیسټ سپیشل اوکې. ضرورت دې ته نه شي چې زه بیا هغه ته جوړ کړم. یا دلته نږدې دلته مې رایټ کلیک پیسټ سپیشل ته لاړم اوکې مې کلیک سیو مې کړه. دا ټیبل به لږ زره غټ کړو. نو څه چل مې وکړو نور هماغه خبره ده. دلته فقط دونه کېږي وخت چې دا ریمین جمع کوئ دې ریمین سره به تاسو څه کوئ هغه بیلنس چې موږ سره په هغه میاشت کې پاتې شوی هغه به جمع کوئ. لکه زه دلته لیکم مساوي سم مې ورته ولیکو
سم د کیش ان نه واخله ماینس کا کیش آوټ او بیا به ورسره جمع کې صرف د هغه بلې میاشتې ریمین پیسې دا پیسې انټر کلیک. اوس دا فارموله مې څه چل وکړه ګور ورته نو لاندې خو شته دا فارموله پس نور خپل کیش ان او کیش آوټ لیکه پکې ضرورت دې ته نشته دی. صحیح شوه. دا مونږ سره د بینک ټرانزیکشن. بیا که بلې میاشت کې تاسو بیا مثلا بلې میاشت جوړوئ دا خو مثلا د کوم میاشت جون په ځای ولیکم مثلا مارچ ولیکه مثلا بلې میاشت اپریل ورته ولیکه هر چې لیکي پکې اپریل مې ورته ولیکه. صحیح شوه. همداسې د بلې میاشتې فقط څه چل به کوئ د بلې میاشتې په ریمین بیلنس کې به څه چل کوئ دا به ورسره جمع کوئ دا پیسې ورسره هلته جمع کوئ لاندې نور انټري کوئ خپل هلته څه کېږي تغیرات راځي او هغه بیلنس هم موږ ته معلومیږي. دې نه وروسته زه راځم تاسو ته یو انوایس جوړوم بیل جوړوم لکه تاسو کله دکان ولرئ که نه د کمپیوټر دکان یا بل دکان هغې کې سامان خرڅوئ نو د هغه دپاره تاسو ته زه یو انوایس بیل جوړوم. رایټ کلیک مې هلته وکړو انزرټ اوکې یو نوي شیټ مې واغست دا دې خوا ته مې راوستو ډبل کلیک مې ورته ولیکم چې سیل انوایس دا مې ورته ولیکو ثبت مې کړه لاړم بهر ټول نه دلته مې ولیکه چې دا سیلونه مې سلیکټ کړو ومې لیکه چې sell invoice F2 invoice enter bold مې کړه اندازه مې ورته غټه کړه کلر ورکړی کو نه ورکړی هغه د خپله خوښه ده وروره بارډر مې ورته داسې ورکړو دې نه لاندې مې دغه سیل مې سلیکټ کړه داسې مرج مې کړو او اډرس لیکم شاپ اډرس لیکم چې ډیل کمپیوټر ورکس. صحیح شوه. شاپ نمبر 32 فلور نمبر 3 صدیق عمر مارکیٹ کابل افغانستان. دا ادرس شو بولډ یې کړه. صحیح شوه. دې نه وروسته دا سیلونه سلیکټ کوم دا مرج دا مې سلیکټ کړو مرج دا لاندې دغه دواړه مې نه دا مې سلیکټ کړو مرج مې ورته ویلې او دا مې سلیکټ ورته مې ویلې مرج. دلته زه لیکم ډیټ یا انوایس ډیټ او دې ځای کې راغلم ولیکه چې انوایس نمبر دا هم سلیکټ بولډ بارډر ورته ورکړو دا هم سلیکټ او دا هم سلیکټ دې ته هم بارډر ورکړو. دلته به ته نمبر لیکې مثلا انوایس نمبر دا به وروسته انټري کوو پکې. لاندې زه راځم دغه سیلونه ټول د سلیکټ کوم دا بیا مرج کوم لیکم چې آیټم ډسکرپشن سیو مې کړو ډسکرپشن بارډر ورته داسې ورکوم اول خو دغه باید له غټو سي دا دلته راځم دا بل لاندې سیل دا چې دا دوران چې دی لږ زر غټوم لیکم نمبر item unit price quantity. صحیح شوه. یو شی دلته پاتې شو description بیا لیکم unit price او بیا لیکم پکې quantity او بل لیکم ورسره ډسکاونټ بعضې کسان ډسکاونټ ورکوي بعضې نه ورکوي. دلته مې نور ولیکه چې ټوټل اماونټ
سیف مې دا مې ټول سلیکټ کړو بولډ سنټر او څه چل مې وکړ راغلم فارمټ سیل ته الاینمنټ ته دا مې سنټر واغسته برم سنټر دی اوکې لږ زره دا بارډر مې ورته داسې بارډر ورته ورکړه صحیح شوه ښه دا ډېر دوسې به یې کړو دونه بس دی چون دا هم باید لږ زره داسې غټ اوسي دیجې پورې مرج به یې کړو دا هم داسې باید سلیکټ شي چې مرج شي صحیح شوه دا نور لاندې سیلونه سلیکټ کوم اخیره پر دیجې پورې تقریبا بارډر مې ورته ورکړ ټیکس مې ورته سنټر ته راوست دلته سره راځم لیکم مثلا نمبر 1 آی ټي مې چاره نه واغست چې شو سی پی یو کم سی پی یو ده P4 انټل مثلا دا مو ته لیکم نور ډسکرپشن تاسو ورته ولیکئ دانه په 100 روپۍ ده دانه سی پی یو په 3000 روپۍ څو دانې درنه واخیستلې لس دانې ډسکاونټ یې سره کړی دی که نه یو 500 روپۍ مې سره ډسکاونټ وکړه مساوي سم داسې هم کولی شئ چې یونټ پرایس ضرب کوانټیټي قوس بند ماینس ډسکاونټ انټر کلیک دا فارموله به څه چل وکړي تر اخیره پورې به اپلای کړي کنټرول ډي صحیح شوه لاندې دلته زه راځم لیکم نوټ دا سیلونه مې سلیکټ کړو مرج مې کړو ورته مې لیکه چې thanks for your business here enter دا نوټ مې بولډ کړ صحیح شو دې ځای کې راځم لیکم دا سیل یو ځای کوم ورته لیکم مرج کوم ټوټل description دې کې مو لیکو count of item net discount net amount bold راځم دلته لیکم مساوي count قوس شروع ټول آیټم دا ورته انتخاب کې او کاغه انتخاب کې فرق هم دا مې ورته واغست قوس باندې انټر مساوي سم ټول ډسکاونټ مساوي سم total amount enter click save دا tools د select کوم دي پورې او راغلم دلته فایل ته پرنٹ ایریا کې متول سیټ پرنٹ ایریا از فایل کې وګور پرنٹ پریو کې خسته غونډي که چاپ هم کې خسته راځي یا عنوان کې خسته غونډه ورته ورکه بره ټایټل کې هیډر کې بل څه ورته ورکه نو دا چې کله انټری کې مثلا دلته سره راغلم ته ما چل دلته مثلا دا مې پاک کبیر سره راغلم ما ته لګی چې ما چې مونیټور مې خرڅ کړو نه دا سره کومنټور دی شپږ اتل سنچا دی پکې مثلا ډیل دی پکې ډیل بلیک صحیح شو دا په 2000 روپۍ لاستانه خرڅ کړ ډسکاونټ مې سره یو 500 روپۍ وته کړې همدارنګه دویم نمبر آیټم خرڅ کو دا سی پی یو غانې P4 وی ډیل او بل پروسر مشدا شانو ته نه لیکم راځم دا مې وته خرڅ کړ 15000 روپۍ دانه لاستانه مې دا خرڅ کړې دې کې مې 0 روپۍ ډسکاونټ سره وک اتوماتیک ما تل تلان داخل کی ضروره دلته اول دا یو تانکس مو درځي بل وی ضروره تا 2 شای غسې دي
تا سره 9,000 روپۍ منات شوی دی او ټوټل اماونټ چې ته باید ورکړې څومره دی هغه دونه دی. صحیح شوه. 58,500 روپۍ به ته ورته ورکړې. دا مونږ سره سل انوایس یو ښایسته غوندې انوایس چې ما تاسو ته کار وکړ.